أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى موږ تاسې در دغه ځای پورې دعای قنوت ویلې ده. اوس به دا لاندې ایسه بیا پسې ووایو انشاءالله. دا به یو ورځ بیا درته وایم. اللهم یا الله إنا بشک موږ نستعینک ستا کومک غواړو ونستغفرک او بخښنه غواړو ستا څخه ونؤمنو بک او موږ ایمان راوړی دی پر تا باندې ونتوکلو علیک او موږ توکل کوو پر تا باندې ونثني علیک الخیر او موږ ثنا وایو پر تا باندې د خیر. دغه مو په تیره ویډیو کې ویلي وو، هغه به اول ویډیو یې دغه دوهمه ده، نن یې ختمو انشاءالله تعالی. ونشکروک واپس ور وایو، نن د شین سره یو ځای کوو، همس پر کوو، نش کاف په پیش وایو، کو را په پیش وایو، درنی وایو، رو کاف په زور وایو، که ونشکروک او موږ شکر ادا کوو ستا. واو په زور وایو، و لام باندې زور د الف مده دی، لام کشو دوه حرکته، ولا نون په زور د کاف سره جنګو، پر کاف باندې همس کوو، نک ولا نک. فا په پیش وایو، فو را درنه ده دلته، رو کاف په زور وایو، که ولا نک فو رو که. کوشش وکړئ روک ونه وایست، دا راو کاف به نه سره جنګوي، رو که ولا نک فو رو که. او موږ ناشکري نه کوو ستا. ولا او نه دغه لا د نه معنا ورکوي، نک فو رو که ناشکري کوو ستا او موږ ستا ناشکري نه کوو یا الله. ونخلعو واو په زور وایو، نون د خا سره جنګو، پر خا باندې درنی وایو او همس کوو، ونخ لام په زور وایو، ل عین په پیش وایو، کشوی نه رو او د حمزه په آواز هم نه وایو، ونخلعو ونخلعو رو د او نه وایو، ونخلعو او موږ جلا کیږو. واو په زور وایو، و نون د تا سره یو ځای کوو، نت پر تا باندې همس کیږي، را درنول کیږي، پیش لري، رو کاف په پیش وایو، کو ونت رو کو او موږ پریږدو. دلته وایو نخلعو موږ جلا کیږو، نت رو کو موږ پریږدو. څوک پریږدو؟ د چا څه جلا کیږو؟ دلته پسې راځو، من یفجرک من یفجرک میمو په زور د یا سره یو ځای کې، دغه نون دغه یا چې شد لري دغه نون پکښې مدغم سوی دی، میم په زور د یا سره یو ځای کوو، غوڼه کوو، می دا غوڼه د دغه ساکن نون څخه راځي، می ادغام د نون ساکن دی د غوڼې سره، می یا به په زور د فا سره یو ځای کې، پر فا باندې به همس وکړي، خپل څلور سره لوړ غاښونه به راکښته کړي، د لاندې شونډې لندې ایسې ته، یف می یف. جیم به په پیش وایست، جو را به په پیش وایست، رو کاف دلته موږ تاسې درېږو، را به په پیش د کاف سره وجنګوي، دلته دا کاف موږ په زور باندې نه وایو، په دغه زور یې نه وایو، دلته په ورغندې باندې وایو. نو څنګه وایو؟ من یفجرک رک، دا کاف مو په ساکن وایو، ورغندی مو ورکړي چې درېږو. هر توري چې تاسې درېږي که مو سا ختمه سي، که دغسې د وقف علامه درته راسي، لکه دلته چې طا راغلې ده، اخري توري موږ تاسې ورغندی ورکوو یا یې ساکن کوو، په حرکت په زور و زیر او په پیش یې نه وایو. بیا راځو ورته، من یفجرک دلته موږ وویله چې الهي موږ جلا کیږو او موږ یې پرېږدو، هغه څوک چې څوکمن د څوک معنا وکړي، هغه څوک چې یفجرک ستا نافرماني کوي.
یا الله چې ستا حکم نه مني، ستا دین نه مني، ستا رسول نه مني، ستا ټول رسولان نه مني، ستا کتابونه نه مني، ستا قرآن نه مني او ستا حکم نه پر ځای کوي، یا الله هغه موږ پرېږدو، د هغه موږ ځینې جلا کېږي، نخلعو موږ ځینې جلا کېږو ونترکو او موږ یې پرېږدو. څوک؟ هغه څوک چې ستا نافرماني کوي. من یفجرک اللهم، دا خو مې در مخ وویله لوړ، همزه په زور د لام دغه اسم جلاله دی. همزه په زور د اسم جلاله د لام سره یو ځای کول، لام په ډکه خوله باندې کشي و. الله الله، کوشش وکړئ چې دغه همزه دروند ونه وایست. الله ها به په پیش د میم سره یو ځای کې مکمله غونه به پر وکړئ، میم به بیرته په زور وایست. هم بیرته به وایست مه کشوي بینه. اللهم یا الله. دلته دغه دوه توري استثناء دي، دا موږ تاسو په سوره فاتحه په الحمدلله کې وایو. همزه په زیر د یا سره یو ځای کوو، یا باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کشوي یا یا ازنګي بنو کې اوږده د بنه کوي، دا یا باندې نبر کوو. یا کاف په زور وایس ک یا ک نعبدو، نون به په زور د عین سره یو ځای کوي، پر عین به جټکه نه کوي، د عین په اواز به وایست، نه په نه وایست، دا همزه اواز دی او اوږدوي بیا هم نه. نعبدو ټوله لنډ لنډ اوازونه دي. نعبدو ایاک خاسته، نعبدو موږ عبادت کوو. دلته وایو اللهم یا الله ایاک خاسته نعبدو موږ عبادت کوو. موږ دلته دا نون د موږ معنا ورکوي، داسې هم ویلی سي چې یا الله موږ خاص تا عبادت کوو، داسې هم ویلی سي. واو په زور وایو و، لام په زور وایو ل، کاف په زور وایو ک، لن لډ اوازونه دي. ولکه او ستا د پاره د دې معنا داسته او معنا ورکوي، ل د پاره معنا ورکوي او که ستا معنا ورکوي. نو موږ یې څنګه وایو؟ او ستا د پاره. نون په پیش وایو، نو صاد دروند دی، کوشش وکړئ دا موږ تاسو چې صاد سوات وایو، دغه واوې ځینې ایسته کې په ویلو کې په معنا کې غلطي راځي. صاد د درنو تورو څخه دی. څنګه وایي؟ نصلي، دغه به نسولي نه وایست، دا واو به نو اچوي. نصلي لام برکش کې دوه حرکته، نصلي او دا به د سین په اوازو نسلي به هم نه وایست، یا صاد باندې خوله راټولوو، خوله د هوا څخه ډکوو، لکه په خوله کې چې مو اوبه نیولي. نصلي لی لام برکش کې دوه حرکته مد اصلي د یا دي، پر دغه لام باندې موږ تاسې نبر کوو، واضح به دوه واره وایي. صل بیا به وایي لی، لام به دوه واره ادا کوي. نصلي دلته موږ ویل ولکه او ستا دپاره، نصلي موږ لمونځ کوو. یا الله یوازې ستا دپاره موږ لمونځ کوو. واو په زور وایي، نون په زور د سین سره یو ځای کوو، پر سین باندې همز کوو. ونس جیم په پیش وایو جو، دال په پیش وایو دو، ونس جو دو، جدو به نه وایست. کوشش وکړئ چې دوه توري سره نږدې نه کوي، نه جنګوي، هر یو خپل حرکت لري. ونس جو دو، ونس جو دو او سجده کوو. دلته موږ وویل، دلته مو ویل چې یا الله خاص ستا دپاره موږ عبادت کوو او ستا دپاره موږ لمونځ کوو او ستا دپاره موږ سجده کوو. واو په زور وایو، و همزه په زیر وایو، ای کشوي، ای به نه وایست، و ای لام به په زور د یا سره یې ځای کې مدلین دي. لی که و ای لی که، و ای لی که او څنګه وایي؟ او ستا طرف ته، او ستا
طرف ته نسعى نون به د سین سره یو ځای کی پر سین به همس وکي نس عین به دوه حرکته کش کی دغه تیاره زور چې دی دغه الف مقصوره دی دغه یا نه وای د الف مقصوره دی دغه یا دغه عین ولاړوي د متصل چې د الف مقصوره دی دا یا نه ده نسعى په د تیاره زور بیا کش کی عین او کوشش وکړئ چې د حمزه په اواز یې ونه وایاست و الیک نسعى معنی یې څنګه سوه او ستا طرف ته موږ کوشش کوو سعا د کوشش معنا هم کوي او داسې معنا هم ورکوي چې ستا د عبادت دپاره موږ تیزی کوو چابکي کوو چې ستا عبادت وکړو لمونځونه پر خپل وخت وکړو یا الله چې هر وخت د عبادت وي او خپل زکات پر وخت ورکوو لکه موږ تاسې باندې چې شان فرض سوي دي هغه ټوله کارونه موږ تاسې په تیزي سره کوو ځنډ نه پکښې راولو نو دلته داسې وایو چې الهي موږ ستا دپاره ولکه نصلي موږ ستا دپاره لمونځ کوو ونسجدو موږ سجدې کوو و الیک نسعى او موږ ستا و طرف ته تیزي کوو کوشش کوو په چابکي کوو ستا د عبادت دپاره موږ تیزي کوو ونحفظو او واو په زبر وایو و نون په زبر د ح سره یو ځای کوو نح فا په زیر وایو فی دال په پیش وایو دو ونحفظو او موږ حاضریږو یا موږ حاضریږو ستا په خدمت کې یا الله موږ حاضر یو ستا خدمت ته یا الله موږ ستا د عبادت کې تیزی کوو چابکي کوو او موږ ستا خدمت کې حاضر یو یا الله پیج به راپورته کړم ونرجو او موږ امید ساتو واو په زور وایو و نون د را سره جنګو را دلته درنه ویل کېږي زور ورسره جنګو ونرجو جیم پیش دی واو ساکن دی دوه حرکت یې راکشو ونرجو دغه الف په نوشته راځي په ویلو نه ویل کېږي ونرجو را په ح سره جنګو پر ح باندې همس وکړي ورح دغه ح به د ه په رقم نه وایست دغسې د چشمه ه په رقم به رحمتک داسې بیا نه وایست رحمتک میم په زور م تا په زور ته کاف په زور که رحمتک اوس نو د دې معنا څنګه سوله ونرجو رحمتک او موږ امید ساتو د رحمت ستا دلته خو وویل چې موږ لمونځ کوو ستا دپاره موږ سجدې کوو ستا دپاره او موږ ستا په عبادت کې تیزي و چابکي کوو او دلته موږ وویل چې ستا په خدمت کې همیشه حاضر یو یا الله او دلته نو وایو چې ستا د رحمت امید ساتو ستا د رحمت امید ساتو ونرجو رحمتک او موږ امید ساتو ستا د رحمت ونخشى واو په زور نون په زور د خوا سره یو ځای کې نخ شین به په تیاره زور باندې کش کړي لکه دلته چې ما تاسو ویل چې دغه الف مقصوره ده دا نه ویل کېږي دغه شین به په دغه تیاره زور کش کړي چې الف مقصوره دي ونخشى دوه حرکت کش کړي عین په زور وایي ذال باندې زور دی الف مده دی ذال دوه حرکت کشو مده اصلي د الف دی عین به د حمزه په اواز به نه وایست ذال د ژبې سر به د دواړو غشو ترمنځ راباسي د لوړو غشو د فشار به پر خپله ژبه باندې راوړي د ژبې پر سر باندې دغه ذال به د ز په رکه ذا به نه وایست عذابک ونخشى عذابک اوس نو بک دغه به کوشش کوي چې بک به نه وایست سره جنګوي به نه ونخشى عذابک او موږ بیریږو ستا د عذاب څخه څنګه ښایسته دعاوې دي
دلته موږ ویله چې موږ ستا دپاره لمونځ کوو، ستا دپاره سجده کوو او ستا د عبادت دپاره موږ چابکي و تیزي کوو. دلته موږ وایو چې ستا په خدمت کې حاضر یو، دلته وایو چې ستا د رحمت امید ساتو، دلته وایو ستا د عذاب څخه بیریږو. له اخري جملې ته راځو. ان بېشکه همزه به په زیر د نون سره وجنګوي، غونه به مکمله دوه حرکت وکړي. ان بیرته به نون په زور وایست. نه ان نه ان بېشکه عذابک عین په یوه زور، ذال باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت یې کاش کې عذاب نه وای، ز اواز به ځینې کې ذال په اواز بیاست. عذابک بېشکه ستا عذاب، ستا عذاب د چا دپاره دی؟ بالکفار ملحق، بابا په زیر د لام خبرې سره یو ځای کې دغه همزه الوصل دی، دا نه ویل کېږي په دا با پورې مشتي دی مګر ویل کېږي نه، د با زیر به د لام سره وجنګوي. بل کف به په پیش د فا سره یو ځای کې کف، بیرته به فا کش کې دوه حرکته فا کف فا، را به په زیر وایست سپکه را چې زیر ولري درنه نه ویل کېږي. بالکفاري میم به په پیش د لام سره یو ځای کې مل، ح به په زیر د قاف سره وجنګوي. دلته چې موږ تاسې وقف کوو دریږو یا مسا ختمه سي اخري تورې موږ تاسې ورغندې کوو ساکن کوي، نو دلته دغه پیښونه نه وایو، قاف به په ورغندې وایست، ح به په زیر د قاف سره وجنګوي، په شدت سره قلقله بیا وکړي. ملحق ملحق دا د ستوني ته بوځي د ژبې اخیره او نرم تالو سره وموښلوي، دا نو بیا ډېر ښایسته قلقله جوړیږي، خوله راټوله کوي. قاف د درنو تورو څخه دی. ملحق بیا یې درته وایم دغه جمله. ان عذابک بېشکه ستا عذاب بالکفار په کافرانو پورې ملحق تړلی دی، یعنی ستا عذاب د کافرانو دپاره دی. یا الله ستا د عذاب مو وساتي. ښایسته دعا ده، خامخا یې په یاد کړئ. یوازې داسې نه دی چې په ویتر کې وایست، د هر لمانځه وروسته یې وایست، ثواب لري. ډېره ښایسته دعا ده. که دا تاسې په یاد کړئ په تجوید باندې او په معنا یې پوه شئ چې پر دا هر جمله باندې تاسې راغلاست، تاسې در پیدېږي چې تاسې څه شي وایست. یو وار بیا ووایو انشاءالله. زه به ټوله درته وایم، ستاسې چې پام ما یو وار در مخه هم درته ویل، اوس بیا درته وایم چې دعای قنوت ویل په درېیم رکعت وترو کې د الحمدلله یعنې د سورې فاتحه او د سورې وروسته موږ سورې فاتحه وایو، الحمدلله وروسته بیا یو بله سوره وایو یا د قرآن کریم یو څو آیاتونه وایو، د هغه وروسته ویل یې واجب دي. که دا ستاسې څخه پاته سوله رکوع ته ولاړاست، په اخر کې به د سهوې سجده وکړئ چې لمونځ مو خلاص کړئ، دا دعا بیا ووایاست. دا دعا ډېره ښایسته دعا ده. که تاسې په مکمل معنا باندې ځانونه پوه کړئ، د هر لمانځه وروسته یې وایست، هر وخت یې وایست، بیخي ډېر ښایستې دعاوې پکښې کې دي. بیا یې وایو اللهم یا الله انا بېشکه موږ نستعینک ستا کومک غواړو، ونستغفروک او بخښنه غواړو ستا څخه، ونؤمنو بک او موږ ایمان راوړی دی پر تا باندې، ونتوکلو او موږ توکل کوو پر تا باندې، ونتوکلو علیک او موږ توکل کوو پر تا باندې، ونثني علیک الخیر او موږ ثنا وایو، صفتونه کوو ستا، تعریفونه کوو، یا الله حمدونه وایو پر تا باندې د خیر. ونشکروک او موږ شکر ادا کوو ستا، ولا نکفروک او موږ ناشکري نه کوو ستا. دلته تاسې دغه ځای بیخي ډېر په دغه ځای کې ډېر تاثیر دی. یو وارې موږ وایو ونشکروک او موږ شکر ادا کوو ستا، دلته بیرته پسې وایو ولا
نکفروک او موږ ناشکري نه کوو ستا. په دواړو حالتو کې موږ دغه یوه خبر استعمالوو چې الهي ستا ناشکري موږ نه کوو. الهي پر هر څه باندې چې تا راکړي دي پر هر حال باندې موږ شکر ادا کوو. ونخلع او موږ جلا کیږو، ونترکو او موږ پرېږدو. څوک پرېږدو؟ من یفجرک، چې هغه څوک چې ستا نافرماني کوي، تا نه مني. یا الله د هغو څخه موږ جلا کیږو. ستا حکم نه مني، بدلاري کوي، ستا احکام نه مني، هغه څه چې تا فرض کړي دي هغه نه مني، قرآن او حدیث نه مني، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، انبیا نه مني. د هغه ټولو څخه موږ الهي هم جلا کیږو، نخلعو او ونترکو او موږ پرېږدو د هغه کس یا هغه خلک چې دوی ستا نافرماني کوي. اللهم یا الله ایاک خاص تا نعبدو موږ عبادت کوو، ولکه او ستا دپاره نصلي موږ لمونځ کوو، نصلي لی راکش کې دوه حرکته لام، ونسجدو جودو د کوشش وکړئ جدو ونه وایاست، ونسجدو او موږ سجده کوو، و الیک او ستا طرف ته نسعا موږ په تیزی سره کوشش کوو او موږ په تیزی سره ځغلو ستا د عبادت لپاره. یا الله ستا د عبادت لپاره موږ ډیره تیزی کوو، ډیره چابکي کوو، خپل منځونه پر خپل وخت کوو. یا الله خپل عبادتونه پر خپل وخت کوو، ستا احکام نو یا الله په هیڅ کې ځنډ نه راولو. ونحفظو او موږ حاضر یو ستا په خدمت کې یا الله. ونرجو او موږ امید ساتو رحمتک او موږ امید ساتو ستا د رحمت، او موږ امید ساتو ستا د رحمت. ونرجو رحمتک او موږ امید ساتو ستا د رحمت. ونخشا او موږ بیریږو عذابک ستا د عذاب څخه. دلته وایي چې امید ساتو موږ به د ستا د رحمت په امید یو یا الله، او دلته وایي ستا د عذاب بیریږو یا الله. ان عذابک بشک ستا عذاب بالکفار په کافرانو پورې ملحق تړلی دی. یعنی ستا عذاب د کافرانو دپاره دی. کافر څوک دی؟ هغه چې منکر دی، هغه چې د الله سبحانه وتعالی څخه منکر دی، هغه چې د الله سبحانه وتعالی نه مني، انبیا نه مني، رسول الله مبارک نه مني، آسماني کتابونه نه مني، قرآن نه مني. نو دلته موږ وایو هغه څوک چې د قرآن او د حدیث څخه منکر دی، ورځ د قیامت څخه منکر دی، هغه څوک دی؟ هغه کافر دی، هغه منکر دی. نو الله سبحانه وتعالی بېشکه چې ستا عذاب په کافرانو پورې تړلی دی، په هغه کافرانو پورې چې ستا څخه منکر دی. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. یو وارې دغسې بیا معنا درته وایم انشاءالله تعالی، معنا سره یې نه درته وایم، په معنا باندې اوس مو خپله کوشش وکړئ انشاءالله تعالی چې مکمل یې په یاد کړي. اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك دلته ودرېدلو. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو
رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. ملحق بقاف قال خلامو إير المسي برحم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.